د هر څه نه مخکې درته د ستر مجاهد د خوبانو د شهنشاه د مدینې د جانان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له خبرو تېرېږو چون زموږ مسؤلیت نه وي شاید. مخکې د زاهد صاحب څو کرښې خلیفه صاحب عبدالحی ته ډالۍ دي. وایي ستا د مخه نه کعبې ته د حسرت په نظر ګورم، ستا د مخه نه کعبې ته د حسرت په نظر ګورم، د تندي حجر اسود دی کولولی شم که نه، ته زما د عشق امام یې زه ناجانه مقتدي یم، ته زما د عشق امام یې زه ناجانه مقتدي یم، چېرته زه د هم په خوا کې ودرېدلی شم که نه، ستا د هر یوه ازمایش پل صراط باندې در تېر شوم، ستا د هر یوه ازمایش پل صراط باندې در تېر شوم، ستا د حسن تر جنته اوس در تللی شم که نه، خو زه طواف ستا د کوڅې کړم رقیب مخامخ ولاړ دی، زه طواف ستا د کوڅې کړم رقیب مخامخ ولاړ دی، د شیطان غوندې څو کاڼي ویشتلی شم که نه. مخکې د نظم نه څه کرښې دي. ټولو شهداو ته دې ډالۍ وي. خصوصا د بدر شهدا شهید د فدایانو سالار بدرالدین حقانی صاحب ته وایي سلام سلام شهید استا و شهادت ته سلام، سلام سلام شهیدا ستا و شهادت ته سلام، ماشاءالله ستا په ایمان ستا شهامت ته سلام، شهید بیا دې دغه لوړ ښکلی مقام مبارک بل دې د خدای له لوري دغه لوی انعام مبارک بیا دې و خپلې کورنۍ ته تسلیت دعا کړو، بیا د الله نه قبلېدو د شهادت دعا کړو. خو شهیده وایه هغه مړې سترګې دې وستایمه که دا د مرګ په خوب وي دې سترګې دې وستایمه، ای لکه ته چشمان دې هم لوی فاتحان ښکاري، ولاړ باڼه دې هم په شان لکه غازیان ښکاري. خو دنګه ځواني لکه چنار دې د مرګي چرته وه، دنګه ځواني لکه چنار دې د مرګي چرته وه، ما په خزان پیرزو غوټۍ د پسرلي چرته وه، هېرېږي کله ها د مینې له وفا ډکه خوله، هم دې په سترګو کې مسکا هم له خندا ډکه خوله، هر مجاهد سره دې مینه او وفا ماشاءالله، ستا ورورولي انډیولي او ملګرتیا ماشاءالله، خو ستا ګل بدن دا برودي ورونه څنګه هېر کړم، درنه تاو شوي دا وحشي ورونه څنګه هېر کړم، خو قربان ځوانۍ زموږ په تا زما شیرینه یاره، زما تله مجاهده بدرالدینه یاره. خو شهیده زه چې ستا په باب باندې څه کرښې لیکم، شهیده زه چې ستا په باب باندې څه کرښې لیکم، معذورت ومنئ په خدای پکې حیرانه یم چې، معذورت ومنئ په خدای پکې حیرانه یم چې د کومې فتحې د کتاب پاڼې راواړومه، زه دې د کوم سنګر په باب پاڼې راواړومه، د کومې فتحې د کتاب پاڼې راواړومه، زه دې د کوم سنګر په باب پاڼې راواړومه، زه دې د کومې استشهادي بریدونو یاد ورمانځم، په کومو کارنامو باندې دې وویاړمه، زه دې په کومو تصویرونو باندې وژاړمه، زه دې مغرب د لنډغرو ته کوم رنګ ښکاره کړم، مغربۍ میندو ته دې
زستا نام اخلي مغربي پیغلو ته د کوم ښایست ور وښیما چې خپل بېننګه او بدرنګه ځوانان بیا یې نه کړي چې د ایمان ښکلا د سترګې ورته عمرې کوي چې مسلمان شي او دین ستا د اشنا قبول کړي. خو ماشاءالله افغانستان د زمرو وطن یې ټولو مجاهدینو ته د ډالۍ ودا کوي. ماشاءالله افغانستان د زمرو وطن یې وا مجاهد خاورې ته د شاه زلمو وطن یې تا ور معلومه کړه چې دلته زمري اوسېږي چې په دې خاوره کې زمن د غزنوي اوسېږي دلته رښتیا ده چې ملت ابراهیمي اوسېږي په دې وطن کې کورنۍ د حقاني اوسېږي په دې وطن کې سپین پټکي او تور پټکي اوسېږي. مننه کوو له توجه له مینه.